سلامونه او ښې چارې. د کرونا وایرس د روکتام په سلسله کې موږ نن د سوات د فتح پور چوکۍ حلقې دوره وکړه. په دې لړ کې موږ د باغډیرۍ د بازار هم دوره وکړه او هلته د لاکډاون جایزه واخیسته. په دې سلسله کې موږ د بازار د صدر قبات سره خبرې وشوې. د هغه سره د دوکانونو د انتظامیې سره د کومک په هکله هم خبرې وشوې. دوکانونه زیاتره بند وو. د ضرورت د شیانو لکه د خوراک څښاک او میډیکل سټورز د مازدیګره پورې کولاو وو. باقي دوکانونه بند وو. د پولیسو له اړخه بار بار اعلانات کېدو او خلکو ته په کورونو کې د ناستې او د یو بل نه د لرې فاصلې ساتلو تاکید کېدو. په دې لړ کې د پولیسو انتظامیې څه داسې زیاته کړه چې عوام له هم پکار دي چې په دې وبا کې د انتظامیې سره پوره کومک وکړي. پکار ده چې په عوام خپلو کورونو کې کیني او د ګڼې ګوڼې نه ځان لرې وساتي او نور حفاظتي اقدامات وکړي کوم چې د ډاکټرانو او د حکومت له طرفه بیان کړای شوي دي. په دې سلسله کې د بازار صدر قبات خان خپل د پوښتنو په جواب کې میډیا ته څه داسې وویل. سلامونه او نیکې هیلې. د پروګرام روانو چارو سره یو ځل زه بیا دریا خان تاسو ته حاضر یم. دا وخت باغډیرۍ په بازار کې زه ولاړ یم. موضوع ده د کرونا وایرس کوم مخنیوي دپاره چې کوم لاکډاون بیان شوی و د هغې په باره کې به موږ د بازار د صدر او د هغه ځای د ایسیچو سب انسپکټر سره به موږ خبرې کوو. زموږ سره دا وخت ولاړ دی د بازار صدر قبات خان. قبات خان تاسو ته پروګرام کې قبات خان ستاسو نه دا پوښتنه د لاولنۍ چې د لاکډاون چې کوم لګېدلی دی په باغډیرۍ یا په ټول ملک کې دی د دې په اړه تاسو څه وایئ؟ دوکانونه څه ټیم بندېږي څه ټیم خلاصېږي؟ دوکانونه چې زموږ د باغډۍ خو ډېر ښکلي اصول روان دي او الحمدلله زموږ دوکانداران ډېر زیات زموږ سره په کومک کې دي چې موږ سره د په سره راشي او کوم ټیم بندوي کوي نه هغه ټیم بندېږي. ټول ښه ماشاءالله زمره دغه سیسټم روان دی. او عوام ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ څه کول پکار دي عوام؟ نو وبا د خلک دغه کړي دي بیا یې بسا راوستې ده د هغې باوجود خلک بیا بهر ګرځي ګڼې ګوڼې دغه خلکو ته څه وایي؟ چې دا د هر سړي د خپلې فیملۍ او د خپلو بچو خیال ساتل پکار دي. د هغې وجه دا ده چې داسې څونه کور کې یو فیملي سټی هم هر ځای کې لیکلی شوی دی که په موبایل ګورې که هر ځای کورونو کې کېدی. د هغې وجوهات دا چې څومره کورونو کې مخلوق کم شي دومره به دې بیماره که الله تعالی چې دی تدارک راوباسي. بل دا خبر ده موږ ټوله پکار دي چې استغفار ووایو، پنځه وخته لمونځ کوو، کورونو کې کوو، تلقین ورکوو، صدقې ورکوو، زکات دغه روان دی. لکه دا میاشت داسې میاشت ده ټولو دا غریبانو مدد وکړئ. د دې صدقه بهترین ده، زکات یې بهترین دی. بعضې خو چې دوکانونه نه موږ ته چې حکومت وایي چې په 8 بجې کولاو کې په 8 کولاو کې به څلور کې به څلور بند شي. ستاسو ډېره مهرباني. پولیسو له اړخه د لاکډاون پوره انتظام شوی و. په دې موقع د فتح پور د چوکۍ سب انسپکټر احمد حسین خپل د پوښتنو په جواب کې میډیا ته څه داسې وویل. دا وخت موږ د سب انسپکټر احمد حسین صاحب سره ولاړ یو. د باغډیرۍ په بازار کې د دونه به پوښتنې کوو د لاکډاون په باره کې. ډېره مهرباني ده. ټول ناوخته خلکو شکریه ادا کوو چې تاسو دلته په دې باران کې او په دې سخت حالاتو کې راغلئ او په دې اهم موضوع زموږ سره خبرې کوئ. ستاسو نه پوښتنه ده څومره چې ستاسو په کنټرول کې کومه علاقه ده په هغې کې د لاکډاون څه صورتحال دی؟ زموږ په کنټرول کې خو د شین نواله تر بیا پورې ده. البته د لاکډاون مکمل شوی دی او چې کوم احکامات حکومت جاري کړي دي د هغې مطابق مکمل عمل روان شوی. څوک چې د لاکډاون باندې عمل نه کوي دا خو دا خلک ښه دي. د لاکډاون څومره مودې لپاره دی؟ د دې رولز ریګولیشن څه دي؟ فی الحال خو د لاکډاون چې دی د 10 بجو نه والا د 4 بجو پورې پکې رعایت دی. د خلکو لپاره 4 بجو نه بیا مکمل لاکډاون دی او د مودې خو لا فعلا پته نه لګي چې کله حالات ګوري چې کله په دې حالاتو باندې قابو موندی شو او دا کنټرول شو انشاءالله چې کېدای شي ډېر ژر ختم شي. زموږ عوامو له پکار ده چې هره په دې کې تعاون وکړي او کوم حکومت چې کوم اقدامات کړي دي چې په هغې عمل درآمد وکړي چې انشاءالله چې ډېر ژر به په دې وبا باندې قابو موندی شي او
دا لاکډاون نه ختمېږي. جی او دلته خلک چې په بای فورس دغه کېږي یا په اویرنس په دې باندې کار کوي؟ نو زیات خو ان شاء الله چې د خلکو په اویرنس باندې کنټرول دي جی. خو ډېر پکې داسې راشي چې هغه په اویرنس او په خبرو نه پوهېږي نو بیا موږ استعمالوو. خو زموږ کوشش دی چې ډېره زیات دا خلک په اویرنس باندې پوه کړو. جی نو اوس دا خلک پوه شوي دي زیات په اویرنس او په خبرو باندې پوهېږي. او ستاسو نه اخرنۍ پوښتنه ده عوام ته څه پیغام ورکول غواړئ د لاکډاون په باره کې؟ نو عوام ته خو زموږ دا پیغام دی چې یاره دا کم حکومت چې کم احکامات جاري کړي دي په دې باندې عمل درآمد وکړئ، په خپلو کورونو کې محفوظ کښېنئ، بهر په زول مه راوځئ، په روډونو کې هسې مه ګرځئ. لکه دلته کې لاکډاون دی دا خلک تل ټول په کوڅو کې او په بیټکونو کې ناست وي نو د هغې خو بیا مطلب نه شو کنه. پکار دی دا پکار ده چې هغې په کورونو کې احتیاط کوي. دې ځای تل په کوڅو کې هم داسې مجموعې ګڼې نه جوړوئ. دوو درېو څلورو کسان سوا نه یو ځای کېږي نو انشاءالله ډېر ژر په دې پروګرام باندې قابو وموندی شي او دا حالت ختم شي. مینوالو دا ټیم موږ د باغډیرۍ په بازار کې ولاړ یو څنګه چې احمد حسین صاحب وویل چې کوم احتیاطي تدابیر دي په هغې باندې عمل کول، د هغې نورو خلکو ته خبر ورکول، کور ناسته پکار ده. نو حکومت سره په دې ذریعه موږ دغه کوو امداد کوو چې کور کې نو بهر نه ګرځو او د خپل او د خپل چاپېریال خیال وساتو. تاسو ډېره مهرباني او بل پرونې پورې موږ راکړئ اجازت. د الله په امان.